علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران زده کوونکو، د فزیک یو بله جلسې ته ښه راغلاست. موږ په تېره درس کې مایله پرتاب ولوستله، اوس په دې کې موږ د استحکاک قوه لولو. راځئ ګران زده کوونکو چې خپل درس پیل کړو. موږ عنوان ده د استحکاک قوه. د استحکاک قوه دا قوه عبارت دی هغه وخت رامنځته کیږي کله چې جسم حرکت وکړي یا د حرکت په جریان کې او د یو بل پر وړاندې د دوه جسمونو حرکت پر وړاندې خنډ رامنځته کړي، یعنې د یو بل معنی وګرځي. استحکاک قوه چې دي خپله په دوه ډوله دي. د استحکاک قوه په دوه ډوله دي. لومړی څه ده؟ استاتیکي ده. استاتیک قوه ورته ویل کېږي. دوهمه څه ده؟ دینامیکي ده. دینامیکي استحکاک یا دینامیکي قوه ورته ویل کېږي. ګرانو زده کوونکو، استاتیک استحکاک کوم استحکاک ته وایي؟ دا هغه قوه ده چې په یو شی باندې عمل کوي چې حرکت ته چمتو وي. یعنې یو جسم د حرکت په حالت کې یو جسم ده همداوس حرکت کوي، یعنې حرکت ته بیخي چمتو وي، مګر مخکې له دې نه چې حرکت پیل کړي دا قوه چې پرې واردېږي دې ته استحکاکي قوه وایي. یعنې څرنګه؟ یعنې اف خپله قوه موږ وویله چې استحکاک ده، نور اس ورته ورکوو، مساوي کېږي میو خپله چې دي یو ضریب ده، د دې واحد موږ وایو ضرب دی نیوټن. یعنې چې خپله نیوټن هم مساوي کېږي. په تېره درسونو کې موږ لوستلی وو چې ان یا نیوټن مساوي کېږي ام ضرب د جي. ام هم کتله ده، جي هم د ځمکې جاذبې قوه ده. یعنې موږ د استحکاک یا قوه اف اکس مساوي کېږي میو ضرب د ان. میو هم دلته یو ضریب ده. اوس راځو په دینامیکي استحکاک باندې. دا د استحکاک قوه عبارت دي چې حرکت کوونکی شی پر وړاندې عمل کوي او د هغې انرژي کموي او خپل حرکت ورو کوي یا بندوي. دا استحکاک قوه ثابته استحکاک قوه څخه کمه ده. مثال یې څه شی ده؟ یعنې خپله فورمول نه څه ده؟ موږ دینامیک قوه ترلاسه کوو اف کا ورته اف کا مساوي کېږي میو ضرب د ان. چې میو هم دلته ضریب ده. موږ داسې وایو چې موږ میو کسې دي کوچنی دي د میو اس ده. یعنې په دینامیک کې یو جسم د حرکت په حالت کې یو حرکت ترسره کړی ده، خو د دې په مقابل کې استحکاک واردېږي. کله چې استحکاک وارد شو دوه حالته لري. کېدای شي چې د جسم د حرکت د مخنیوي لامل شي، یا کېدای شي چې دا جسم اوس هم حرکت کوي خو د دې په سرعت کې کموالی منځته راځي. نو دې ته وایي موږ دینامیک استحکاک یا دینامیک قوه. ګرانو زده کوونکو، موږ بله موضوع چې ده ارتجاعي قوه او متقابله قوه دي. ارتجاعي قوه او متقابله قوه یعنې څه شی؟ ارتجاعي قوه دا د ځینو جسمونو داخلي ملکیت دي چې د جسمونو د شکل او اوږدوالي بدلون سره مقاومت کوي او د شکل له بدلون وروسته خپله مبدعي حالت ته راستنېږي، یعنې بېرته راګرځي. څه معنی ارتجاعي قوه؟ یعنې اف خپله قوه چې دي مساوي کېږي قیمت مطلقه د کا ضرب د اکس. څه ده؟ مساوي کېږي د هر عدد قیمت مطلقه چې باسو د هغې علامه په نظر ونیسو، یعنې کا او اکس په نظر نیسو. اوس راځو موږ متقابله قوې ته. ارتجاعیت په دې معنی کېدای شي دلته موږ منفي علامه ورکړل چې ارتجاعیت یا مثبت یا منفي، خو دواړه قیمت مطلقه چې ونیسو مثبت راوځي. اوس راځو متقابله قوه ته. دوه مساوي قوې چې اغیز نقطې یو شان وي او په مختلفه لوري کې عمل کوي د متقابله قوه په نوم یادېږي او دوی د مومنټوم مجموعې صفر سره مساوي ده. یعنې څه معنی؟ ښه ځای شي ګرانو زده کوونکو، دلته داسې تصور وکړئ چې موږ یو میز لرو. دلته موږ یو میز لرو، که په دغه میز باندې یو قوه موږ وارد کړو، په دې میز باندې یو جسم دو یا یوه قوه موږ واردوو. لکه دلته موږ یو کتله کېښودله. اوس دغه جسم چې دي په دې میز باندې قوه واردوي.
کله چې قوه وارد کړله دې ته موږ وایو W، یعنی د جسم لخوا په میز باندې قوه واردېږي، خو دا میز قوه سطح سیدي بیرته کوشش کوي چې دغه جسم سیدي پورته پاتې کېږي، سیدي ته W زبر وایو. یعنی متقابله قوه په دې معنی چې دواړه جسم مشترکه نقطې لري، خو دا جسم ښکته خواته قوه واردوي، دا میز سطحه ورباندې بیرته پورته خواته قوه واردوي، چې دا فرمول مساوي کېږي W زبر مساوي ده منفي W باندې، یعنی W جمع W زبر مساوي کېږي صفر ته. ښه ځیر شي ګرانه زده کوونکو، ځکه خو دا متقابله قوه دي، که یو بل سره دا مونږ جمع کړو حاصل یې عبارت د صفر څخه دی، یعنې د دوه مومنتونو مجموعه یې صفر کېږي. نو داسې ویلی شو چې W مساوي ده W زبر سره، یعنې کومه وزن یا قوه چې د جسم له لورې په دغه میز باندې واردېږي مساوي له هغه قوې سره ده چې دغه میز بیرته په جسم باندې واردوي. ګرانه زده کوونکو، دا و زموږ د فزیک نننۍ جلسه، تر بله جلسې پورې چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، تاسو الله پاک ته سپارم. ښه وخت د خدای